نن داسې مهال تاسو سره طالبانو نن د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیران خپل بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتي او د پاکستان بریدونو له کبله خپل اعتراض وړاندې کړی دی. پر پلازمینه کابل ښار یرغل وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له پاکستان څخه شکایت وکړ چې په مذاکرات او ډیپلوماسۍ کې له دوی سره دوکه کوي. پوځ دا ځل د ټولنې د یو ډیر مظلوم متقي وویل چې پاکستان د خپلو بریدونو لپاره لا تراوسه هیڅ راست منطقي توجیه نه لري او د هغه په وینا د ټي ټي پي اړوند ادعا هم تراوسه ثابته شوې نه ده. وښوده چې د پاکستان پوځي رژیم د جګړې هیڅ اسلامي او انساني آداب نه مراعاتوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې 2 ځله په تکرار سره د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو وغوښتل چې د هغه خبرې د خپلو هیوادونو مشرانو ته ور انتقال کړي. هیلمن یم چې زموږ موقف چې په حقیقت کې د افغانستان د ولس موقف دی خپلو پلازمینو ته منتقل کړئ.